روسیه کې په یو کنسرت کې تر ټولو سخت برید څنګه وشو؟ امریکا ورته څه ویلي وو؟ پوتین ولې نه منله؟ اوس ورته روسان ولې زارۍ کوي؟ او بلخوا طالبان د روسیې په اړه دوه خبرو کې ولې حیران دي؟ ویډیو وګورئ او سول افغان چینل سابسکرایب کړئ. امریکا خبر ورکړی وو چې روسیه کې ستر برید کیدونکی دی. پوتین او روس استخباراتو د امریکا دا خبر په کلکو ټکو رد کړی وو. اوس چې کله برید ترسره شو نو روسیه امریکا ته وایي چې یو څه نور معلومات هم را سره شریک کړئ چې بل برید ترسره نشي. اوس تازه د روسیې د فدرالي امنیت ادارې اعلان کړی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د مسکو په څنډه کې د کروکوس د کنسرت پر تالار د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا دغه برید یو ترهګریز عمل بللی دی. د پوتین ویاندې دیمیتری پسکوف ویلي چې پوتین د برید په لومړیو شیبو کې له دغه برید خبر شوی وو. د روسیې د بیړنیو چارو چارواکو ویلي چې د کنسرت د تالار له زیرزمینۍ څخه لږ تر لږه 100 کسان ژغورل شوي دي. خو د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې خلک لا هم د ودانۍ په چت کې بند پاتې دي. د روسیې د رسمي خبري اژانس تاس په وینا د کروکوس ښار په تالار کې د اور لګیدنې د کنټرولولو لپاره یوه چورلکه سوړ شوې ده. د صحنې څخه انځورونه په دغه ودانۍ کې لوګي او اور لګیدنه ښیي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په مسکو کې د متحده ایالاتو سفارت په دغه ښار کې د کنسرت د تالار په څیر پر لویو غونډو افراطي ډلو د بریدونو په اړه یو امنیتي خبرداری خپور کړی و. د دې برید مسؤلیت د عیش وسلولو په غاړه واخیستلو. بلخوا د طالبانو منتقدین په ټولنیزو رسنیو کې لیکي چې د برید ته د نړۍ ټولو هیوادونو سخت غبرګون وښودلو او دا برید یې په سختو ټکو وغندلو. خو دا چې روس د طالبانو سره کلکه ملګرتیا لري نو اوس طالبان په دوه خبرو کې حیران دي چې په دې کنسرت باندې برید غندنه وکړي او که نه. د طالبانو مخالفین په دې نظر دي که چیرته طالبان دا برید نه غندي نو طالبان به فکر کوي چې روس به خفه شي او که چیرته یې وغندي نو خپلو طالبانو ته به جواب نه لري چې څنګه د موسیقي په کنسرت باندې برید کول ناروا عمل دی. خو بیا هم ډیر کسان وایي چې که طالب مشران یې وغندي هم نو کشر طالبان به وایي چې د مشرانو دې پریکړه کې به هم کوم حکمت وي. تاسې څه فکر کوئ چې طالبان به د شورویانو په دې کنسرت برید وغندي او که نه؟